من أنباء الغيب نوحيه إليك. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي وای دا هغه پټې خبرې وي چې موږ یې تاسو د وحي په واسطه او ذریعات کوو. یعنی ته د یوسف علیه السلام په قصه او حکایات یا په دې واقعه باندې نوې خبر خلکو به په دې باب له تانه پوښتنې کولې چې دا څرنګه واقعه افشا به لا داسې پوښتنه ځینې کوله که چیرې رسول یې نو ته د یوسف علیه السلام په هکله موږ ته معلومات نو هغه و چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومات ورکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق نه وی ویلی، خط یې نه و لیکلی، استاد یې نه درلودی، نو هغوی امي سړی وی د الله پاک دا معلومات دا علم ده ته ورکړو د غیب یا د وحي په واسطه باندې. نو دې ته د غیب نه ویل کېږي چې نبي علیه السلام باقي په غیبو خبر و الله و ده ته معلومات ورکړو. لکه سړی چې وایي چاته وایي دا کیسه داسې د هغه یې وکړي. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا هغه د غیب خبرونه وو، پټې خبرې وې، تا نه وې لیدلې، ته نه په هغه وخت کې وې، نه تا کتاب ویلی وی، نه دې پر چا سبق ویلی وی، نه دې د چا شاګردي کړې وه. وما كنت لديهم نه پته په هغه وخت کې وې اذ اجمعوا امرهم کله چې دوی خبره سره راغونډه کړه په دې باب چې یوسف علیه السلام په کار کې وه چې وهم یمکرون دوی چل کاوی مګر تا دا خبره یا دا قصه یا دا واقعه ټوله خلکو ته بیان کړله. یعنې د دې یا د واقعه مهم ځایونه دې بیان کړو. دا له دې نه دا معلومېږي چې ته پیغمبر یې. وای د دې یوسف په طرف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تسلي ورکوله یا ورکوي چې معنا تاسو ته به هم دا ناخوالې و دا تکلیفونه و زحمتونه داسې لري چې لکه د یوسف علیه السلام څخه چې لرې شو. او دارنګه هر مسلمان ته الله تسلي ورکوي، صبر ورکوي، یو علم ورکوي، یو غم ورکوي چې که چیرې پر تا تکلیف وي دا تکلیف لرې کېدونکی دی. کله پر چا مخکې تکلیف راځي بیا ثاني، پر چا بیا ثاني راشي بیا تکلیف ورپسې وي. دا دنیا یا دا ژوند دغه کمزورې ژورې لري. لکه سړی چې پر لارې روان وي کله لوړ ځای راشي کله بیا ښکته راشي یوه راشي سړی ښه پر ځلي ښه روان وي او کله کله بیا دا سپېچومی راشي لوړه راشي سړی په ګرانه باندې کېږي. کله د انسان و مخته داسې تکلیفونه راشي سړی چې د ځمکې ډېرې لوړې و ژورې لري. دا رقم باید سړی فرض کړي چې ژوند هم لوړې ژورې لري، تودې وسړې لري، مشکلات لري، اسانۍ لري، ښېګڼې لري، هوساینې لري. نو انسان خو په دې حالاتو کې په صبر ځان تېروي تر دې ستونزو. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه او ورځ تکلیف کاوه، زحمت وکړي. خلک مؤمنان چې د ایمان خاوندان شي، دیندار شي، سم شي، جوړ شي. دلته حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا یې تسلي ورکوي. که هر څوک کوشش وکړي، که هر څوک هېڅ وکړي، که هر څوک زحمت وکاږي، که هر څوک تکلیف وکاږي، که هر څوک شپه او ورځ قرباني وکړي، ډېر خلک به لا ایمان رانوځي، د ایمان خاوندان به نه شي. یعنې معنا دا ستا د اخلاص کمای نه ده چې خلک ایمان لري، خلک دین نه لري، خلک دین دي. ته دیندار یې، تا پوره خپل کوشش کړی دی، تا خپل زیار ایستلی دي، تا تکلیف ایستلی دی، تا پر ځان باندې شپه او ورځ جمع کړې ده. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر خوابدی وي، پریشانه به وایي چې د چا بېدینه به یې ولیدله، د چا بد حالت به یې ولیدی چې دا بېدینه دی، دا سړی دی به ډېر پریشانه دی، ډېر خوابدی به دی، ډېر به غمجن دی. چې دا نو داسې چې معلومېږي چې ما کوشش نه دی کړی، ما د انسانانو د هدایت دپاره پوره هلې ځلې نه دي کړې. دلته په دې آیات کې الله تسلي ورکوي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ډېر خلک ایمان
وما أكثر الناس ډېر خلک نه دي ولو حرصت قطار سو علي دلې وکړي المؤمنین دار مسلمان دیندار سړي ته دا تسلي وکړي ما به په خپله په پای سړی ولدی قربات حالت ډېر به مې اعصاب خراب کړي که نه اعصاب یې را خراب کړو پر اعصابو یې ډېر تاثیر راوکړي بس نو انسان نه پوهېږي نو دا د الله تقدیر دا چې خپل سرنوي سلطات اخلاص یې خپله وظیفه وو خپله ځان د خیر سړی په ډېره سمه طریقه ترسره کوي نور ستاسو اخلاص دی د الله فیصلې دي د انسان خپلې هلې ځلې دي ځای چې خپل ورته ځلې که رفتال ورته ځلې دي زه ستا سمه لار خوښه پر کومه لار باندې ځې نو دا خو باید ټول خلک سړی نه راوستلی چې څه معنا په ور کې یا څنګه کې یا څنګه کې نه په دنیا کې له چا سره دومره زور ستاسو دا دوه خلک دي په خپل نظر سره سم په لار باندې شی کې بوځي وما تسألوهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين فدا سے حال کے چھے پیغمبر دامن دریو شیئن لدی خلق و نغشتی بیام خلق و بشاک علی و علی بیام خلق دا گمرهی و لورت غاست الوقت بیام خلق دا گمرهی لار اختیار ولا بیام خلق دا گمرهی لار کی تیزی دل چٹکی دل واسر عولا سرالی دی تادا چی پردوزقی و شیئن نغشتی کردی باندی صدی مانا کی ان دی هو دا قرآن لاغ بیا دی ذکر یو پان دی نصیحت دی عبرت دی درس دی و خلق و تدرشتا خبر دا مانا دا قرآن مانا دا دس پدی کی پندون پراتی دی پدی کی نصیحتون پراتی دی پدی کی شیخ خبری پرتی دی پدی کی دا ترغیب خبری پرتی دی پدی کی دا تشویق خبری پرتی دی پدی کی دا حدول خبری پرتی دی انسان حدوی انسان تشویقوی انسان ترغیبوی انسان ساملار ترابولی ذکر پاردی کی یاد توائی قرآن یاد دی کہ مارو خلق طول یادوا قرآن و خلق و تعقل آرور یادی بدور لار اور یادوی چکر بعد مانزم سما باندی رازام بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم الخی وی طول خلق دا کائنات وینی دا موجودات وینی سچا پیدا کری دی چالوی کری دی سوچ کے خالق دی سوچ کے مالک دی سوچ کے رازق دی سوچ کے ژوندی کون کئی دی سوچ کے مړ کون کئی دی سوچ کے پناہ کون کئی دی سوچ کے آبادون کئی دی سوچ کے ودانون کئی دی سوچ کے جوڑون کئی دی سوچ کے رغون کئی دی دا ټول خلق ویني اته ډېر خلک په دې کې ورور تفکر کوي قاضي کوي د کائنات ډېر څور مالي دا د تقدیر چې په کوي باندې لارې ته ناراضي باید ورور په نباتاتو کې متخصص دي باید په درختو کې باید ورور په حیواناتو کې باید په مرغانو کې غټې ډیپلومې و غټې اسناد اخیستي پروفیسران وي استادان وي خلکو ته لکچر ورکوي بیان ورکوي سبقونه ورته وایي معلومات ورکوي که د اسرارو ډېر خبر دي چې دا چا کې ایښي دي څوک پر کومه خوا ځي چېرې روانه ده دا نه کوي څوک په ډبرو کې وروره دونه ماهر وي په دې ډبرو کې دا صرف چا ایښی دي څنګه ډبرې دي چا و دې ډبرې ته قیمت ورکړی دی ارزښت یې ورکړی دی او بس پر هر چا باندې راځي پر هر چا باندې دا انقلاب راځي د شپې و دروازې د مارغو د سپوږمۍ وما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نه راوړي پر الله ډېر الا وهم مشرکون په داسې حال کې چې د الله سره شرک کوي د مکې مشرکان خو داسې خلک نه وو چې هغوی یوازې دا ویل چې دغه زما الله دی هغه هم الله مانئ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلق دې څنګه چې وخت دا کائنات چا پیدا کړی دی هغه بوله الله پیدا کړی دی ولتا بوتان مخوي چې وجه په سجدا پراته یا ناری چې غاری وي ولها ولا يقربون الى العز الفادا ولا تنجي پیدا الله تواسطه دې دا قرآن وایي دا نه سوچي لذان وایي دا آیات دې چې ولا يقربون الى العز الفادا بوتان الله تنجي دی الله تنجي دی دا واسطه دا یو دا غاړه کار دې په خلاصي هغه هم دا سنونو په انسانانو تو وایي
اغوندا کائنات منل اغوند کائنات ورب منه اغوندا وای چې باران الله کوي مشکلات الله علیه علی دې ورنو دا څه کیس ودی زموږ پر سجدا پروتي ودی ډبارې وهؤلاء يقربون الى الله زلفا دا مثالاتون دي فهم نسي کولا دا د قران ټول کې هؤلاء شفاعون عند الله وداد مصفارس پیغام د قران ورې داد مصفارس پیغام واسطه د دام قران خدای ته ورسې کوي په داسې حال کې چې خدای وایي اني قریب من حبل الورید زه د دغه رکو تر غاړې نږدې یم زه دې تربور نه یم زه دې په قوم نه یم زه دې بل شی نه یم د تا سره هېڅ اړیکې نه لرم ته زما بنده یې تور یې که سپین یې لر یې که بر یې عجم یې عرب یې په کومه زمانه کې اوسېږي چیرې اوسېږي په توره تیاره کې اوسېږي په رڼا کې اوسېږي شتمن یې غریب یې بډای هر څوک یې زما بنده اصل د زما او تاسو مابین دغه اړیکه د هر چا سره دغه یوه اړیکه ده وما يؤمنون بما نراوړي اکثرهم ډېر بالله پر الله الا هم مشرکون په داسې حال کې چې د الله په صفاتو مخلوقاتو ګډوي یا لوی یا کوچني یا ژوندي یا مړان یا لري یا نږدې یا د الله دوستان یا د الله دشمنان أفعالنا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وإنسان مطمئن مكرجا بیغم مکر دنیا د بیغم ځای نه دی دنیا د سکون ځای نه دی دنیا د قرار ځای نه دی دنیا د خوبو ځای نه دی دنیا د منډو او ترړو ځای دی بل ځای به ته اوسا کېږي أفآمنوا بإقام ديان تاتيهم صراط دي لرغاشية وعذاب غاشية يوسفان عذاب الله إذا الله عذاب ذكا أو تاتيهم الساعة يدي تراس قيامت بغتة ناببر وهم لا يشعرون ديبا شعور نلري تو پچیش لگائی تو پچیش لگائی معنی ده خبر دا ده الله د عذاب څخه د الله د ناببر حالات څخه ما مطمئنه کېږه ته به په یو کار اخته یې ته به په یو شي لګیا یې ناببره به پر تا باندې قیامت راشي ناببره به پر تا باندې انقلاب راشي ناببره به پر تا باندې څپه د امراضو د ناروغۍ او د ناجوړۍ راشي بیا به ټیم د توبې او د ندامت او د پښیمانۍ د څخه نشي معنا هر وخت باید سړی شیر تیار عیار ولاړ وي چمتو وي مستعد وي او تیاری نیولی چې دی نه باید چې اوس زما سم وایي داسې لمونځ کوه لکه تر څه ستاسو دا اخري لمونځ داسې په چټکۍ یې کوه لکه ستاسو اخري لمونځ چې بالا بل وخت لمانځه نه لري دا د اخري لمونځ دی داسې په اخلاص کوه